په سوات کې کومه واقعه راپېښه شوې ده او قاري صاحب را لګېدلی دی ماشوم یې وهلی دی هغه مړ شوی دی د دې باره کې شریعت اسلام څه وایي دا قسمه وهل شتي په شریعت کې او دا قسمه سزاګانې ورکول چې ماشوم یا ماشومه مړه شي دا په اسلام کې شتي که نه د دې نه مخکې چې زه جواب ورکړم زه یو خبره دوه کوم هغه ده اولنۍ خبره الحمدلله موږ د دې دین سره تړون لرو چې هغه حق ته حق وي او باطل ته باطل وي که په یې سر کې ښکر لګېدلی که نه بیا هم غلطه ده او چې خپل پلار او زوی او ورور په غلطه یې کړي هغه ته هم په غلطه ده یو په دې خبرو به که یو سړی چې دین ته خپل نسبت کوي او هغه به خپل چروت خراب کوي نو الله دې هغه خوشحاله کړي موږ په دې مکلف نه یو چې د هر چا چروت به برابر وو یو دا خبره یاده کړي دویمه په دې مسله کې دوه قسمه خلک پوښتنې کوي ما چې څومره تجربه ده دوه قسمه خلک په دې مسلو کې پوښتنه کوي یو هغه مسلمانان چې هغوی ځان پوه کول غواړي آیا دا شتي او که یې نو کم حده پورې دوی اوس په اسلام ځان پوه کوي حلال او حرام معلوموي جایز او ناجایز معلوموي نو دا خو به لازم ته تپوس کوي چې پته ته ولګي دویم قسم خلک هغه الحمدلله پښتنو کې یعنی ډېرو ته موږ نشو ویلی لږ دي اگر که د وخت تېرېدو سره داسې ذهنونه ډېرېږي او هغه د لیبرلز خلک دي هغه خلک چې هغوی د ملحدینو نه متاثره دي د دهریو نه متاثره دي هغه خلک چې هغوی دوه د انګلیش ټکي زده کړي د هغوی بیا د الله نه بیا ګیلې کوي هغه خلک چې 2 روپۍ جیب ته راشي نو دوی د اسلام سره نه لګي یو هغوی ته پوس کوي زه اول دوی له جواب ورکوم بیا به د اولنۍ خلکو له جواب ورکوم چې زه د هر مسلې هر طرف ته جواب ورکم او زما د خبرونه څو غلطه فایده وانه لري اول خو زه دوی ته دا وایم کوم خلک چې په اسلام اعتراض کوي هغوی ته وایم اول دا خبره یاده کوي یا اولنۍ خبره یاده کوي کوم ځای کې چې انسانان اوسېږي که نه هلته ډېرې قصې راځي هلته ډېرې خبرې راځي هغې کې وهل ټکول هم راځي هغې کې یو بل وجنې هم غلاګانې هم کېږي فحاشیانې هم کېږي او ځکه خو الله دا دین را لېږلی دی که نه د دې مسلو د حل کولو دپاره که اوس چېرته معاشره کې یو کار وشي او یو فرد غلطي وکړي موږ به دا غلطي اسلام له زه بیا راځم موږ داسې ویلی شو چې دا ټول کلی داسې دی زیناګانې فحاشیانې زموږ معاشره کې شتي که نشتي ته د یو کیس د لاسه ټول کلی بدنامولی شي دا زیناکار دی یو سړی تا ولید سود خوري ته داسې ویلی شي چې دا علاقې والا ټول سود خور دي نه یو سړی دې ولیدو هغه راولګېدو بل یې مړ کړو ټول علاقې والا ظالمان دي نه دغه شان هر مکتب فکر زه ګوره صرف یو مکتب فکر هم نه یادوم هغه خبره پراخه ده هغه هر مکتب فکر والی هغه یو کار غلط وکړي او خپل نسبت هغه دیني جامع په ځان اچولې ده او کار غلط وکړي موږ به اسلام بدنامو موږ مسلمانان یو ټول دروغ زموږ معاشره کې شتي که نشتي آیا اسلام موږ ته دروغ ویل ښوولي دي زموږ معاشره کې ظلم ښه د اسمان سره خبرې کوي آیا موږ ته اسلام ظلم ښوولی دی زمونږ معاشره کې پردي حقونه خوړی کېږي آیا اسلام موږ ته ویلي چې پردی حق خورئ زمونږ معاشره کې یو زه پسې کومه خبره تا ته اسلام خوري بلکې اسلام خو به تا باندې رد کړی دی ستا په دې کار یې رد کړی دی چې دا کار ستا غلط دی ته اسلام خو نشي بدنامولی ها وی نه جي جامع د مولاو یا د قاریو زه به د مولا او د قاري خبره پرېږدم ما ورته ځان ته مسلمانان نه وایو موږ جامه د اسلام نه راچولې
بیا موږ نه کوتاهیانې او غلطیانې کېږي. موږ هغه فرد به یادوو چې دې سړي دا کار غلط دی. ځکه مشهوره خبره ده چې ګیرې والا غلا کړې ده، که موږ دا جمله داسې بدله کړو چې غل ګیره پرېښودې ده، جمله بدلېدی شي. هلته چې د یو سړي په زړه کې اسلام ته پرتی که نه، دی وړه وړه خبره پسې ګرځي، په وړې وړې خبرې پسې. دویمه مسله، دا قسمه کیسونه دنیوي تعلیمي ادارو کې نه راځي. راشه زه ته ویډیوګانې وښیم په سکولونو کې ماشوم یې راګیر کړی داسې وایي چې سمې وایي. مخکې ورځو کې یونیورسټۍ پروفیسر نیوی شوی و چې د 100 جنکو تصویران ورسره وکړی شو. 4000 د 4000 جنکو 4000 جنکو نمبرې تصویران هغونه یې ویډیوګانې کړي، په دې بلیک میل کوي. بیا موږ دا نه وایو چې دا اداره ټوله داسې ده، دا ظلم دی. خو موږ وایو په دې اداره کې داسې خلک شتي چې هغوی به غلطه روان دي. او زه تاسو نه تپوس وکړم، خصوصا دغه چې اسلام نه خفه دي والعیاذ بالله، الله دې د دوی د زړونه ښه خفه کړي چې ټکو کې وچ وي، دا څه پروا نه لري چې پلانی خفه دی او الله نه خفه دی. زه تاسو نه تپوس کوم، دا یارانې او دوستانې دا په دې کالجونو او سکولونو کې او په دې کې نه کېږي، د هلکان او جنکۍ چې کوي. که چا دا ووایي چې دا نه کېږي که نه، یا خو دی بلکل د دنیا نه نه دی خبر چې تقوی کې پروت دی او یې په زور ځان کم عقل کړی دی. دا جنکۍ چې تختولی کېږي او دا لیڼونه چې جوړېږي او دا هلک چې خپل لاس په چاړه باندې وایي نومونه لیکي او مرۍ وایي ځان وجني او ټوپک رالي ځان وجني او خودکشي کوي زما پلانې خوښه پلانې، دا اکثر مسلې دې ځینې شروع کېږي. بیا موږ دا وایو چې نه ته یو پوره اداره نشي بدنامولی. دا به چند افرادي، دا به د هغوی غلطي، دا به بعض استادانی، دا به د هغوی غلطي. ولې چې کله د یو ګیرې والا نه غلطي وشي موږ اسلام بدنامو؟ ولې د یو عالم نه چې کله غلطي وشي موږ اسلام بدنامو؟ ولې د یو قاري نه چې کله غلطي وشي موږ اسلام بدنامو؟ اسلام په دې کې سویمه ده، بلکې دا سړی په غلطه دی او دا کاري د اسلام خلاف کړی، موږ داسې نه ویلی شو. خو دلته موږ پسې ګوره یو څو زوره لګېدلي، یو د شیطان زور، شیطان خو غواړي چې زموږ دا زړه د دین نه وټکېږي او تور شي. بل په موږ پسې داسې لیبرلز خلکو زوري، راته بار بار وایي ګوره ګوره که نه تا چې یې ګیرو والا، ګوره ګوره دا خبرې په مخه تاویږي را تاویږي زموږ ذهن کې، بل طرف ته شیطان لګي، بل طرف ته هغه انسان هغه جذبات نه کله بې کنټروله. لکه اوس که ماته کې ما چې پخپله دې ماشوم دا ویډیو ولیده، ما چې یاره څه وکړم اوس چې سړي سره علم نه وي، شیطان د باندې لګیا دی او بیا دا خلک چې اسلام نه خفه دي هغوی په تا زور راوستي او ورسره ستا جذبات هم داسې شي او څوک د ښودنې نه د خبرې د وضاحت نه، لازم انسان د خولې نه هغه څه وځي چې هغه د شریعت خلاف وي. په دې مسله خو پوه شوئ که او زما دا پیغام دا د دغه خلکو دپاره دی چې داسې قسمه خبرو د لاسه اسلام پسې خبرې کوي او پوه شه چې دا سړی د اول نه په زړه کې پرته وه خو څه یې لټول. لکه ګوره اکثر د خپلوانو په دې منځ کې دا کیسې راځي، یو کس ته زما سره نه لګي خو ما کې څه پیدا نه کړو چې دی په سره ونیسم، نو دی به اوس 30 ګنټې ما ته په څوکۍ که معمولي زما خپه وښویېده که نه، نو دی به ما ته خبره کوي ته بله ورځ اصل کې د ما څه د مخکې نه په زړه کې پرته وه خو څه یې په لاس نه ورکړو. د دې خلکو اسلام ته په زړه کې پرته د مخکې نه، خو څه په لاس نه ورځي چې څه معمولي غوغا جوړه کړي.